अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़दरमंदो कतुनको सासु कोरबा सिख नवाज सलरज़े यमा ډیر وخت د خپل ذاتی مصرفیاتو د وجې د سوشل میډیا دغه لاره چې کوم د سوشل میډیا کوم شیشه چې ده د دې نه پناه ومه ملګرو خو څو وجې بیا داسې راشي چې دغه سوشل میډیا ته راتله مجبوري شي ملګرو نننۍ خبره به زموږ د کاڼا په روډ د کاڼا په روډ به موږ خبره کوو ملګرو خبره به لږ مخکې نه روالو کله چې جناب شوکت یوسفزی په اقتدار کې و هغه به خپلې جلسو کې دا وي چې نن د کاڼا د روډ فند منظور شو د سبا یې پیسې راوځي بله ورځ سپیکار شروع کیږي په دغه خبرو کې د هغه اقتدار نقص شو ملګرو کله چې هغه په اقتدار کې و نو مسلم لیگ والو به په پی ټی آی والو باندې تور لګاو چې پی ټی آی والا مطلب دغه روډ مرکز ته نه ورکوي دغه صوبې سره دی نو د دغې وجې دغه روډ پاتې هم شوکت به بیا هم په هر جلسه کې دغه وینا کوله چې کومه جلسه به د کاڼا په خبره وه چې روډ نن منظوریږي نن یې فنډ نه وته نن دغه شیز خو بس په خبرو کې هغه خبره ټوله ختمه شوه بیا چې کله شوکت د اقتدار د کرسۍ نه راکوز شو نو جناب زموږ محترم امیر مقام صاحب چې کله شانګلې ته راته بیا شاپور کې جلسه کوله نو زموږ د مسلم لیگ ډیر محترم مشرانو ذوالفقار صاحب امیر زیب دادا جاوید صاحب هغو دغه متحده یو فیصله وه او د انجینیر امیر مقام ته یې دغه وړاندې کړه چې دغه د کاڼا خلک به د لحله وټراکوي چې کله ته موږ له روډ جوړ کړې که روډ دې جوړ نه کړو نو موږ خلک به هم روډ تاله رانکړو نو مقام په هغه ځای کې دغه وینا وکړه چې روډ ستاسو منظور شو ملګرو په هغې کې ډېر وخت واوښته چې یو شی منظور شي په هغې خو بیا کار شروع شي ولې د کاڼا روډ ټول کنډې کپرې دی په هغې یوازې تارکول نه دي چې موږ یو ځل نن منظورېږي سبا منظورېږي د هغې فنډ زیات دی په دې کې نور وټې داسې سیمټ کول داسې ډېر کارونه دي ملګرو لا تر دې دمه د کاڼا د روډ څه پته ونه لګېده د شانګلې سیاستدانان په خصوصي توګه د کاڼا سره زیاتې کوي ظلم کوي کاڼا خاورې خپل هم ډېر لوی سیاستدانان ځغېکولي دي خو ولې کاڼا له کار نه کوي د شانګلې سیاستدانان خو غونډې شانګلې له کار نه کوي خو بیا کاڼا له په خصوصي توګه باندې کار نه کوي ملګرو زموږ هغه مقام صاحب څه شو کوم چې وي زه به دغه روډ منظوروم نه بلکې منظور مې کو جوړوم به نو لا تر دې دمه د هغه روډ پته ونه لګېده زموږ هغه مشران څه شو کومو به چې دغه ویناګانې کولې چې روډ زموږ منظور شو مبارک یعنې یو مبارک شی روډ به جوړېږي او په دې به کار شروع کړي ملګرو زه یو پارټي نه تارګېټ کومه نه مې یو پارټۍ تارګېټ کړو ته کوشش دی چې دغه پارټۍ تارګېټ شي موږ به خبره کوو د حق ملګرو دویمه خبره خفګان د هغه سوشل ورکرانو نه راشي کوم چې په شانګله کې خاص کر په کاڼا کې کار کوي یو ته زه مایک نیسي چې نن دا کار وشو بل ته زه مایک نیسي نن دا کار وشو خو ولې هغه خلک د حق خبره ولې نه کوي د کاڼا دپاره د حق خبره ول نه کوي ډېر محترم خلک دی په کاڼا کې چې هغه سوشل میډیا یوز کوي بل حداسې خلک پکې هم شته چې هغه مطلب په سپیږي نه خو بس هغه د میډیا ورته وایي مایک یې راغستی ګرځي خو داسې ډېر پوهه خلک هنرمندان خلک هم شته دی چې هغه پیږي خو د هغو نه ګیلمن په دې مې ظالمانو تاسو خو په دې سیس پیږئ تاسو راپاسئ ولې نه خپل د کاڼا خپل د شانګلې حق ولې نه غواړئ ملګرو خبرې اوږدومه نه خبرې صرف د کاڼا په روډ کومه چې هغه سړی به زموږ د کاڼا منتخب نمایندی چې هغه کاڼا له کار کوي هغه شانګلې له کار کوي هغه زموږ د کاڼا تعلیمي نظام ټیک کوي هغه زموږ روډونه ټیک کوي هغه زموږ د کویلې کم مزدور چې دی د هغه چې کومې نوکریانې خرڅېږي په هغې باندې لاس ونیسي ملګرو هغه سړی به زموږ په خصوصي توګه نماینده وي زموږ د ټول کاڼا نماینده وي ملګرو د ډېرو خلکو د خولو نه اورو کوم سیاستدانان چې دي یا نور خلک چې دي هغو داسې وایي چې په شانګله کې نوکریانې خرڅې شوي دي په خصوصي توګه په کاڼا کې نو هغه سړی به زموږ نماینده وي چې کوشش وکړي موږ له دغه خلک را پیدا کړي چې دغه نوکریانې چا خرڅې کړي دي هغه دغه خلکو ته مخامخ کړي کوم چې د خلکو چې د کویلې د مزدورو حق خوړلی دی ملګرو کویله کې هر ورځ مونږه که هر ورځ نه هفته کې مونږه لاس له شانګلې ته راوړو او بیا زموږ سیاستدانان غټي غټي وایي او نوکریانې خرڅېږي ملګرو رشاد په خپل
خپل څو تقریرونو کې ویلي چې شوکت روړ نوکریانې خرڅوي داسې کاڼا کې به د هغه کسانې بل ځای کې به یې کسانې خو البته نوکریانې خرڅېږي په هغې باندې نیوکې وشي د هغې باندې لاس ونیولی شي چې زموږ د مزدور کم چې د کویلې مزدور دی د هغه نوکریانې خرڅې نه شي او زموږ ښایسته ځوانان کویلې مزدورۍ له نه ځي ملګرو خبره بل طرف ته وړي خو هغه سړی به زموږ نماینده وي کم چې د کاڼا په مسایلو باندې سترګې کولاوي کې د کاڼا مسایل حل کړي د کاڼا لاولنۍ مسله د کاڼا روډ دی دویمه مسله بیا د کاڼا چې کوم د کویلې مزدوران دي د ټولې ضلع شانګلې هغه دي ځکه چې هفته کې خامخې نه مونږ د کویلې د درنګونو نه مړې ضلع شانګلې ته راوړو نو لاولنۍ روډ بیا د کویلې مزدور داسې نورې ډېرې مسلې دي په سکولونو کې مسلې دي حالا زه ملګرو که تاسو ته ووایم اوس هم په غرونو کې داسې زیان دي چې په هغې کې سکولونه نشته بل کوم ځای کې چې سکولونه دي لرې لرې هلته ټیچرز نه ځي هلته هغو خپل حاضري نه لګوي او یو کس یې په باقاعده توګه باندې نسلی چې ته دې ټولو ماشومانو ته سبق یا ملګرو یو کس او ټولو ماشومانو ته سبق پرایمري سکولونه دي نو که امیر مقام دی داسې نور دی یا شوکت بیا هم زما غږوري نو برای مهرباني وکئ خپلې شانګلې سره خیانت مه کوئ موږ ټول تاسو سره ولاړ یو هغه سړي سره ولاړ یو کوم چې شانګلې له ولاړ دی کوم چې خپل مفادو له ولاړ دی هغه سره موږ چېرته نه یو ولاړ هغه به موږ پیژنو هم نه ټول د شانګلې د کاڼا خلکو واورئ هغه سړي سره اوږه په اوږه ودرېږئ چې هغه ضلع شانګلې له کار کوي او دغه کم واړه عهدهداران چې دي د خدای دپاره خپل پولې پټې خپل کور لارې دپاره یوازې سیاست مه کوئ خلک مراجعه مه کوئ د نارو دپاره د سیاست وکئ د شانګلې دپاره د کاڼا دپاره چې شانګله ښکلې شي کاڼا ښکلی شي شانګله کې سکولونه نور راشي د شانګلې تعلیمي نظام ټیک شي د شانګلې روډونه ټیک شي د شانګلې کوم ټوریزم سپاټ چې دی هغه خلکو ته ښکاره شي هغه زیانو ته روډونه وځي ملګرو تاسو شانګلې سره ودرېږئ موږ تاسو سره ولاړ یو څوک چې زما دا پیغام اوري که د چا خوښ شوی وي پیغام ښی نو ښه کمنټ وکئ او دغه ویډیو ځان سره لازمي شیر کئ ستاسو ورور اسف نواز سالارزی د خدای په امان